بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا سورة البقرة دا په لفظي ترجمه باندې موږ شروع کړه. نو د هر یو لفظ به موږ صرف ترجمه کوو چې په دې باندې موږ تاسو پوه شو د قرآن په ترجمه باندې. دا مدني سورت ده، د قرآن په اعتبار سره 2 نمبر سورت ده، او د نزول په اعتبار سره دا 87 نمبر یعنی 80 نمبر سورت ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بخونکی مهربان دی. الف لام میم. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. ذلك الكتاب، دا کتاب، لا ریب هیڅ شک نشته فيه په دې کتاب کې، هدن دا هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو. الذين متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب بغیر باندې، ويقيمون الصلاة قائموي منځ، ومما او دا غسنا رزقناهم چې موږ ورکړي دي ته ينفقون دا غین خرج کوي. والذین او خلق دي متقیان یؤمنون چې ایمان لري بما فاس باندې انزل چې نازل شوی دی الیک ای نبی تاتا، وما انزل او چې نازل شوی دی من قبلک مخکستانا، وبالآخرة یو په آخرت باندې هم دا متقیان یوقنون یقین ساتي. اولئک دا مخی صفتونه چې بیان دغه خلق، اولئک دا خلق علی هدن دا په هدایت من ربهم دا رب طرفنا دا دی دا رب طرفنا، واولئک او دا خلق هم المفلحون دا متقیان دا کامیاب دی. ان الذين بشکا خلق کفروا چې کفر کړي دي، سواء برابر دا علیهم پدی باندې، انذرتهم کچرت تو یریدی لرا، ام لم تنذرهم یا تون یریدی لرا، لا یؤمنون دی ایمان نروړي. د ایمان د نروړو وجه ختم الله مهر لګول دی الله علی قلوبهم فزلن د دی باندې، وعلى سمعهم موفغن د دی باندې، وعلى ابصارهم او پسترګو د دی باندې غشاوه فردیدی، ولهم او د دی لپاره عذاب عظیم لوی عذاب دی.